اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. سبب نزول ددی کریمہ آغا ہرکل چی عباس عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم د فدی د اخذ پټیم کې د مسکنت او د فقارت او د غریبی اظهار کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ورتا د غزوه بدر دراتلو د ټیم چې خپل بیبي ام فضل ته پیسې ورکړې وې د هغې اظهار کا نو دې ډېر خفه شو د ځان سره. دای کریمه د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ چې رستو د فتح مکې نه څو ورځې وړاندې ایمان راوړه دا داغه د تسلی او د زړه د خوشحالۍ لپاره نازل شو. محبوب ته دا ویلی شو چې خپلو بندیانو کې هغوی ته ووایه هغوی نه چې فدیه واخیستلی شوه که دوی چېرته ایمان راوړه یعلم الله فی قلوبکم خیرا چې خیر عبارت د تصدیق او د اخلاص نه دلته یؤتکم خیرا مما اخذ منکم کم مال چې درنه اخیستلی شوی فدیه کې ورته ووایه که باری تعالی ستاسو زړونو کې خیر باندې علم راغی او پوه شو چې تاسې رښتینی ایمان والای نو درب کې خیرا مما اخذ منکم په فدیه مه خفه کېږئ د دې نه نورې ښې بدلې به دنیوي درکړي ویغفر لکم. نو قل لمن فی ایدیکم من الاسرا مراد د اسراون عباس رضی الله تعالی عنہ د رستو د ایمان دروړونا د تداویل شي او عام ټولغه بندیان هغه ته دا حکم شاملو اخذ د فدیه شوی ورستو د ایمان نا په غنایمو کې غټي غټي برخي ورکولې شوی. یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا یا رسول الله وایا هغه چاته چې لاس تاسو کې لاسونو تاسو کې دي په حال کون دا غي کې چې وی هغه من الاسرا د بندیانو نام دا آیت مضاف شکم لرا او من الاسرا په اعتبار د متعلق سره حال شو د ضمیر مضاف الیه چې کوم دی دا مضاف الیه د ایدشه مجرور دفا په اعتبار د متعلق جمله رو باسا. قل لمن هغه چاته ثبت فی ایدیکم نو دا وسیله د منشی مجرور د لام بشی ظرف لغو د قل شو. دا ټول قول شو انت ضمیر فاعل هر قول مقوله غواړي یعلم الله جمله ټول را واخلا دا مقوله د قل شو.
بیا قول سره د مقولینا مقصود بالنداء د ایه النبی شا نو ای یعلم الله د دې جمله محل د اعراب د نصب شا چې مقوله د قل او من فی ایدی محل د اعراب د جر شا لام جاره په داخل او من الاسرا محل د اعراب د نصب شا بنا بر حالیت یعلم الله فی قلوبکم خیرا یعلم الله فی قلوبکم خیرا کچری معلوم کی باری تعالی وزرن استاسو کے بندیانو خیرن سے تصدیق و اخلاص لرا نو یؤتی اے یعطی درب کے کمتا سے تخیرنا افضل مما داغ فی دینا اوخدا منکم چواقص سلیش وستاسونا رستو دیوم بدرنا ویغفرو ببخیتاسو تا ذنوب ستاسی نو دایوتکم خیرن معطوف علیہ کا یغفر پہ عطف کا دا ټول جملہ دا جزاء د پار د یعلم الله فی قلوبکم خیرا او شر سره د جزاء مقوله د قل یؤتکم جزاء مجزوم وی حالت د جزم په سقوط دار په علت سره راغی یؤتکم یؤتی دی اصل او یغفر مجزوم شو وسکون سرا اوخذ منکم دا جمله صله د ما دا اغا مجرور د من تعلق تر خیرن ورکا اسم تفضیل مستعمل شو په من سر او خیرن مفعول ثانی د یؤتی و ذکر یؤتی په معنا د یعطی سره باب د اعطیتو مفعولین غواړي او کوم مفعول اولو جمله فعلیه و جزاء د پار د یعلم الله والله غفور رحیم جمله اسمیه وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ کچری دا مشرکین په سورۃ د صلح کې اراده لري خیانتک دا خیانت ستا یا ای یریدو اراده لري دا بنو قریظه پدې صلح کی خیانت کاله خیانت ستا یا ای یریدو اراده لري دا منافقان د خیانت ستا په ظاهری ایمان سره دوکه درکې فقط خان الله من قبل پس پتاقیق دوی خیانت د باری تعالی سره کړیو من قبلو اے من قبل هذا بترک الایمان والمعصیت یا من قبل هذا بنقض العهد دا د محبوب تسلی دا چې دوی د باری تعالی سره خیانتونه کړی وعده کړی ماته کړی دي نو کستا وعده ماته کړه افغان درته مراواله ناقضین د عهد دي نو خیانت کم فل یریدو شدا شرط شا فقط خانوی جزا شا او قبلو حالت د بنا شا مظالم اغا مضافلین نیت کی منوی مراد دا من قبل هذا فامکنا منهما پس انتقام واخستو باری تعالی منهم د دوینا یعنی اظهرک علیم یوم بدرین و تعالی تعالی را په دوی باندې غالب کا نو باری تعالی خو قادر شو په دوی باندې پورز د بدر ته په غالب کړی دوی نه انتقام واخیسته والله علیم بما فی قلوبهم حکیم ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله ان بعد ترغیب دے الى الجهاد والهجرت دا وجاهدوا باموالهم وانفسهم
دا جمله په امنو باندې عطف دا وهاجرون بیا عطف دا ټول صله د الذین او موصول مع الصله معطوف علیکا الذین آووا ونصروا دا جملتين دي نصروا عطف په آووا صله شو د الذین نپاره دا عطف شو په الذین اول باندې دا ټول اسم د انشا اولئک مبتدا شو بعضهم اولیاء بعض دا بعضهم دا مبتدا ثانی شو اولیاء بعض نے خبر شو دا جمله اسمیه خبر د اولئک شو او یا اولئک مبدل منه بعضهم تبدل مبدل منه تر د بدل مبتدا شو اولیاء بعض نے خبر شو دا جمله اسمیه خبر د پاره د ان یقینا کسان امنو کسان هاجروا کسان جاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل الله جهاد مالی په نفس باندې په اصطلاح قرآنی کې مقدم راځي لکه جهاد بالنفس سر سړی کولی شي او جهاد بالمال ډیر ګران دی دا نشي کولی طالب هم کشي طالب نظام قربانی ته تیار دی او د مال قربانی ګران مال نه دا ګران دې ځکه اموال باندې جهاد دا قران کریم کې ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم بان لهم الجنه يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم چرته چې اصطلاح قرآنی ګوري جهاد بالمال په جهاد بالنفس مقدم راوړي امتثال اگران نے امتثال وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله دا یاد ساتي چې یو عالم صغیر دی او بل عالم کبیر دی او انسان ته د دوو عالم اصلاح ور پغاړه دا عالم صغیر چې د عبارت دی د ډانچې د انسان نه تا دا ډانچا دا ستا عالم صغیر دی د دې بادشاہ ته د دې زمين دی د خپل وجود بل عالم کبیر دنیا شو د دوړو اسلام مسلمان تور پغاړه پدې عالم صغیر کېم جهاد دے پدې عالم کبیر کېم جهاد دے پدې عالم صغیر کې پدې کېم هجرت دے پدې عالم کبیر جهاد کېم هجرت دے نو عالم کبیر کې جهاد جهاد معروفه مصطلح دے چې هر احد پیژني مفاد د جهاد د عالم کبیر دووی یو فائدہ ذات د مجاهد توی او فائدہ عالم توی جهاد په عالم کبیر کې مصطلح جهاد فرضی جهاد د دې فائدہ به ذات د مجاهد ته تزکیه النفس وی دی به جهاد دې لپاره کې چې نفس کې عاجزی راشي او د مجاهد مزل بد غیر مجاهد نه فرق لري مجاهد به په نسبت د غیر مجاهد عاجز رواني د مجاهد لباس و د غیر مجاهد نه د عاجزۍ وي د مجاهد انداز و د غیر مجاهد نه د عاجزۍ وي نو فائدہ مجاهد ته تزکیه د نفس تا او فائدہ عالم لره چې کوم د اعلی کلمت الله او تنفیذ د شریعت د مجاهد په دې پوهېدو چې زما په دې جهاد زما د نفس تزکیه هم نه کیږي او په ما بعدو کې نفاذ د شریعت هم په ناراضي هیڅ فائدہ د جهاد نه به نشتا هیڅ فائدہ نشته جهنم چې ګرمي کې درې کسان دي یو داغه ناغه شهید دی چې جهاد کې شهید شوی دی خریاکار دی ولی تزکیه د نفس نه نو دا ضروري او هجرت هم پاره کې ستره چې مفارقت د وطن په معنا باندې وطن به پرېږ دی او بل جهاد دی په عالم صغیر کې ستاد د عالم صغیر اصلاح لپاره جهاد دی ستاد د انشه کې کافر دل نکیږي نه ستا په دې وطن کې دل نکیږي
نو عالم کبیر کې جهاد مع الکفار دی او عالم صغیر کې جهاد مع الکفار نه دی په عالم صغیر کې جهاد مع الشیطان والنفس دی دې دانچه کې تبا چای دلته کافر نه رانوځي تا دې دانچه تستا ملک تر رانوځي دا ملک مقابله دا کې جهاد کې عالم کبیر کې جهاد شو او دې دانچه ته چران نوځي شیطان رانوځي او نفس رذیل دی نزی په مقابله کې چې کوم جهاد کیږي دا جهاد د عالم صغیر دا هم جهاد دی هغه هم جهاد دی آیت کې راځي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا دا کوم سورۃ کې ده والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا کوم سورۃ ده څنګه قاریانه چې صورت درنه ورک عنکبوت آخری آیت ده عنکبوت مکی ده که مدنی ده مکی ده کنا عنکبوت صورت مکی ده عنکبوت مکی ده بل اتفاق اول تراغ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا فدیزی بانی مفسرین فرمائی چې مکہ معظمہ کې جہاد لا کله فرضو چې په مکہ معظمہ کې راځي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ودا جهاد مع النفس یادای دا جهاد مع النفس یادای نو والذین جاهدوا فینا فی معرفتنا لنهدینهم طرق معرفتنا مونږ به د خپل د معرفت لارې ورته ښکارا کو چې دې کې چا کوشش وکړه التم ہجرت دے پا جہاد مع النفس کی التا ہجرت نشے دے حدیث شریف کی راضی والہجرت من ہاجر ما نهى اللہ عنہ ہجرت ستویل کی گی کہ فریق دیو انسان ما نهى اللہ عنہ کم چخد تعالیٰ داغینا منع کری ہوئی نو ترک دا منحیاتو ہجرت شو پا جہاد مع النفس کی او ترک الوطن ہجرت شو پا جہاد مع الکفار کی او مع الکفار کی تنفیذ د شریعت او تزکیہ د نفس او جہاد مع عالم صغیر کی چرے اغلتا هم تنفیذ د شریعت دے فضان کے او تزکیہ د نفس تا دلتم تزکیہ د نفس دلتم تزکیہ د نفس د دیو جنا اغا خلق چې دا غید نفوذ تزکیه په نور لارو باندې وشوا ته زبانی جهادي کولو مالی جهادي کولو او مجاهد تا سره ټوپک وانه خستا اعتراضات په مکوا مفاد د جهاد مع الكفار تزکیه النفس او تنفیذ الشریعه بعض مشایخ یادوم د پاکستان او د ټول دنیا ایوه په درس حدیث کې لګیاوی هغه به په تصوف باب کې د خلکو تزکیه کې لګیاوی نو بعضی طالبان به هغه ته فساق وایي ودا فاسقان دي نو دا غټ جرأت دی دا مکه وای دا جرأت په مشایخ خپل اعتراضونه مکه وای جهاد د فرض عین په صورت کې څوک مستثنا دي او ته ګورو کمه نه حکم کوي جهاد د فرض عین په صورت کې څوک مستثنا دي ليس على الأعمى حرجنا ولا على الأعرج حرجنا ولا على المريض حرجنا نصر هذه إذا نصحوا لله ورسوله وما على المحسنين من سبيل دا ما المحسنين من سبيل سمانا شو یہ تک بڑے طالبان و علماء سوچ نہ کی اللہ کرن کو مستثنا شو گوٹ کو مستثنا شو او مریض کو مستثنا شو مال المحسنین من سبیل و محسنین من سبیل نشتا دای ولی مستثنا کړه دا غي وجه دا چې محسنین او تزکیه د نفس کړی دا تزکیه د نفس کړی دا او دا جهاد مال کفار دې د تزکیه د نفس د پاره دې د دې لپاره تزکیه وشي پیدا انسان ته تزکیه دا او پیدا عالم ته تنفیذ د شریعت ده نو که محسنین په تنفیذ د شریعت کې لګیاو ظاهری شریعت
او هغه کې کار کو خلک په شریعت برابرول نو تنفیذ د شریعت خدای دل تم کوي لګیا دی کنه فاتحه دویمه فائدہ چې تزکیه وا هغه په نور لارو د وکړه نو مال المحسنین من سبیل یو ډیر جید عالم ما نو مفصل مناسب نه ګڼم لوی شخصیتو ما ورته چې مونږ په مال المحسنین من سبیل کې چې کومه استثناء راغلی دا د دې په مطلب نه پوهیږم لون مستثنا ده ګډ مستثنا ده بیمار مستثنا ده ولا علی الذین اذا ماتوا کا غریب یاد ہے غریب مستثنا ده دا مال المحسنین من سبیل ولی مستثنا ده ما ته ډېر خارق کی مولای چې ته خارق زې تابه لټولې مې دا خو جواب مور نه پوهه کوه ته مې دا خو جواب نه دې خپل حقیقت کې دې مقصد څه شي نو دې ته مقصد مې دا دی چې بعض مشایخ په پاکستان کې یا په افغانستان کې دسي بوي استاسو به استادان وي د حدیث کې بلګیاوي د دین خدمت کې بلګیاوي زبانی جهاد بکې طالبان به تربیه کوي مالی جهاد بکې کومک بکې خدا تاسو سره ټوپک بیلانی اخسته نو بعضی تنگ نظری طالبان بیا هغه ته فساق وي جهاد نه کوي نو فاسق مو ورتا هغه چې کم مفاد د جهاد دی هغه کې هغه لګیا دي په لسانی په مالی په هغه کې لګیا دي نو ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا جهاد سره چې کله بیا اموال او انفس راشي بیا جهاد عام نه ښه جهاد چې مطلق راشي نو جهاد به مع النفس مع الكفار دواړو ته شاملي او که جهاد بالمال جهاد بالنفس راشي نو دا به واضح جهاد مع الكفار مراد وي یا قتال راشي یا غزا راشي نو قتال غزا دا د نفس مقابله ته نه شاملېږي دا واجب هغه ان الذين يقاتلون شرازي ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفات شرازي دا آیتونه د قتال شرازي دا به مختص تر جهاد مع الكفار د عالم کبیر او که نفس جهاد راشي والذين جاهدوا فينا هغه به دوړو ته شاملېږي والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض او هغه کسان آووا من وطنوا محمدا واصحابه او هغه کسان چې د ورکا نبی اسلام او صحابه کرام لرا ونصروا امداد وکړه د نبی اسلام او صحابه او انصار ورته ځکوي چې امدادیان د دین الله اولئک دا موصوفین په دې صفاتو بعضهم بعض الذین اولیاء بعضنا دا اولیاء د بعض دي دلتا تاویلین دي یو تاویل دا بعضهم اولیاء بعض فی المیراث بعضهم اولیاء بعض فی المیراث دا تفسیر د عبد الله بن عباس نے مروی دی کچرته دا معنی مراد شي چې دا مهاجرین بدان سوارونه میراث کړي او انصار به د مهاجرین نه میراث کړي بعضهم اولیاء بعض فی المیراث بیا دا حکم منسوخ دی دا آیت منسوخ شوه دی ناسخ و طلب آیت ته واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله نو چا چې دی ته منسوخ ویل دی په دی وجہ چې تاویل کړي په میراث سره بعضی وارثان د بعضی په میراث دویم تاویل دا دی بعضهم اولیاء بعض فی النصر بعضی بد بعضو اولیاء جوړیږي په نصر په امداد کې دان سوار به د مهاجرینو امداد کوي مهاجر به دان سوار امداد کوي کله امداد معنا دی واخستا انو بیا حکم باقی پاتشا اول مومنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض انو دا اولیاء د بعضو په نصرت او په امداد کې شو والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لكم من ولایتهم من شیء معروف تفسیر دلته د میراث ته ځکه دا رسو آیت هم ورسره لګیږي او هغه کسان آمنوا ولم یهاجروا ما لكم من ولایتهم من شیء نشتا تاسو لرام د ولایت دا غینه په میراث کې
من شین سشین حتی یهاجروا تر دې چې هغه هجرتونه وکړي. نو دا من شی کې دا من زائد دی او دا شی اسم نه پاره د ما دی او لکم خبر مقدم دی او من ولایتهم دا حال دی د دې شی نه. په حال کون د دې شی کې چې هغه ولایت د دی دی په میراث کې په نصرت کې او د لکم د پاره چې کوم متعلق دی ما شیء ان ثابت لکم جائز لکم حتی یهاجروا دی هغه پورې تعلق نیولې دی. نو تعلق بالفعل المراد في النفي پر کلام منفی کی چې کوم فعل مراد دی د حتی تعلق ترغیب پورې. نو کله میراث سره دی ولګو نچوړ او خلاصه د آیت دا شو چې کم مهاجرین شو او غیر مهاجرین چې مؤمنان یو هجرت نه وی کړي نو دا مهاجرین دا وینا میراث نشي وړي او هغه د دین نه نشي وړي. نو بیا دا معنا شو کسان آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء سشیء چې هغه میراث راوي حتی یهاجروا چې هجرت یو که میراث ته وړي شي کنه نشي وړي میراث. غیر مهاجر د مهاجر د غیر مهاجر نه میراث نشي وړي. او یا مراد د ولایت نه نصرت شو د پاس غوندي مالکم من شین چا من ولایت من نصرتهم حتی یهاجروا دا وی نصرت پتا سو لازم نش تر سوچ هجرت کی. مسئلہ د هجرت د فرض عینیت چې کومه ده عند ابي حنیفه منسوخه ده لا هجرت بعد الفتح. کم علما چې ټول عمر هجرت فرض غني کافرانو مسلط شي هجرت فرض غني هغه جواب دا کې لا هجرت من مکه بعد الفتح بعد فتح مکه مکه چې فتح شو نو د مکې نه هجرت نشته نور هجرتونه پاتې دي. لیکن بدر الدین عین دوزه دا مسله ذکر کړي او دا احناف مذهب ورکه دار اخلي چې زمونږ مذهب دا دی چې هجرت فرضیت منسوخ ده. د هجرت فرضیت دا منسوخ ده. دا زمونږ فقها هم راخسته دا مسله مې اوزل دی بحث په فقہ کې وګرځولا کډېرو فقها او زمونږ دا راخسته او حنفیت کې چې فرض عینیت د هجرت چې کم دی دا باقی نه دی پاتې دا ختم شوی. یہ حکم ته باید متوجی شي. زمونږ بعض مقررین د جهاد بیانات کوي چې تقسیمات به جوړي نه ای کې خطا کیږي ای کې حنفیت دوی خطا کړي. دې دور کې هغه زمانہ جوړي ته مجاهدین سو ته مهاجرین سو د غیر مهاجرین نو دا وصل ته چې څوک پاتې دي مؤمنان د افغانستان کې او عام خلک دي هغه ته دا حکم شاملې هغه په مؤمنینو غیر مهاجرینو کې راولي و نوع ور کوي ورته. نو دا تقسیمات دی وخت نه جوړیږي ځکه چې دا هغه وخت سره لګي چې کله مکه معظمه فتح نو او هجرت من المکه فرض عین په کل احد نارینه زنانه باندې وو او فرض عینیت د هجرت چې کوم دی هغه ختم شوی. باقی درجه سنیت یا د استحباب یا د وجوب کې به وي خکار دی باید چې کفار لاندې سړی وخت تیر نه کیو کې راوځي افغانستان او د عراق خلک یو قابل قاتنه لاړ شي خبره ده او درجه د فرض عین کې نه د کلا نړنو فاسق ورته مو وایا چې مسلمان وي پرګل کې د کفار سره دښمنی وي د مجاهد خپل امداد کوي او پروت په افغانستان کې فاسق نه دی کافر نه دی. پاکستان مولیان هم باز فتو کې تشدد کوي هغه وخت چې روسیان رااله
پاکستان مليانو فتور کا افغانستان کې د جمعې مون نه کی لکه ولی نه کی ویل ته شریعت نشته او پاکستان کې د جمعې مون کیږي کنا بدل تکیږي ویل ته شریعت مون ته شریعت دا د پاکستان د مليانو د خپل ایسه په خلبانی صفتوی وچ نافذولې وای او د افغانستان په خلاف به کاروایا نه کولې د خدای رضا مقصد نه و نو صفتوی داخله ورکی په باندې کارونو کې اوس موږ مجاهدین رونو طالبانو ته دا نصیحت دی چې په داسې جزئیاتو کې د خپل وطن دا غزړو سپینګیرو فقها او خپل ته وګورئ هغه فلک فقها دي اپ فتو کې جرأت نه کوي او هغه زړور نه دي په فتو کې پاکستان کې فقه علما دي او په فتوا ډېر زړور دي بالکل بی احتیاط قوم نه ده کله کله دسی او زر فتوا ورکی بغیر د قتل د کتاب نه چې حقیقت بیا غسی نه وي نور باقی علما دي زمونږ اساتذه دي او د فتوا په باب کې به خاصتا چې دلته سیاسي مسائل پکې راځي او دوی د افغانستان د خلکو متعلق څه فیصله کوي د پاکستان د علما او فتوا ته خیال کوي بیا دا ډیر کرته دوی د خپل خپل نه یتا دا یو توتی راګېدلې توتی چوری خوري هغه موي توتی چوری خوري دې تبل چا ویلې خپل کې ورتا چولې د سی وایا هغه غریب بیا لګیایي پاکستان علماء کې دا کار شته ګوري تاسو یې پیژنې په دې تاسو نه ډېر پیژنئ نو دلته پاکستان کې د آیسه په خلاف باندې دا یو تنظیم قدم نشي پورته کولای هغه د علماو تنظیم یو کاغه د انور سیاسي دې ټول نقشې آیسه جوړای او په هغه موافق دوی به خبرې کوي دا هغه موافق اخباري بیان ورکړي دا هغه موافق هغه مولای فتوا ورکړي اڅه څور توای کای کې د پاکستان تاوانو بیا غلطه قرآن شته نه حدیث شته نه فیصله شته او کای کې د افغانستان بنیاد ختمه ده بس به ټول حدیث د دې پاړه کې دي بیا ډېر اسانه پتھر وباسي او بیا جهادي قومندانانو دوره کې یو مجاهد لوی قومندانو دا جلال آباد باندې چې کله جنگ شروع شو د اخیری کې جنگ کېده نو پاکستان د خوانه یو لوی میجر او یو لوی جنرال لاړو وی تاسو ته بده د جنگ نقشه جوړ کی نو بیا بداغې نه بعد جنگ وشو نو هغه قومندان ما ته خبره کوله لوی سړی وی چې د وو تنظیمونو لوی لوی قومندانان شورا کې کېناستل او دا جنرال سے براوسته او د سمرخیلو د غر ته پورته کړه اوس مونږ ته نقشه راکړي دوی قتل نقشې ته داسې یروي دا ځان په ولي خوګوي د دې په ډېر اسانه لار د حل د جلال آباد د نیولو څنګه دیږي کې به مې زیلو لګو او دا درونکې دا بند چې کوم دی دا بولو چې دا موښتو به ور باندې راشي تاریخ په لو بلاندې کوي مونږ تاسو سم په غرونو کې بس چې وب تیری شي مونږ به پیور شو دی به څو به وی سي او څه بمړی بس مونږ به ونی ورته پاکستان مولا او پاکستان جنرال د جنگ نقشه جوړي خود سي جوړي استا ډین ختمه ده ما قومندانانو بیا دا نه منل ور سره وی چیرې جنرال سے دا فیصله ده خوندور نه ده دا خو مونږ نشو دی د پاره چې مونږ وطن شي چې دا ډین دا خو د افغانستان په پیسو جوړ دی په کروڑاو میلیارډاو روپیو باندې جوړ دا چې اوس مونږ ران کو سبب ته نو دوی کله کله د صفات په وسلی تور کوي کومک هم در سره کوي ښا طالب د سموي چې پاکستان موږ کومک نه کوي کومک کوي در سره قسم بالله چې پاکستان کو خاني چې قدم پورته نه کوي خو فائدہ در سره په دې کار کې په مشوره در سره لګیا دي ارڅ کوي خو سره د مفاد د پاکستان چې د پاکستان په کې ګټه نه کوي والذین آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولایتهم من میراثهم من شيء حتى يهاجروا دا یو حکم یا من نصرتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر کطلب دا مدد کدو استاسنا فی الدین فمقابل دشمن کی پس لازم نے پتا سبحان النصر الا النصر على قوم بينكم وبينهم ميثاق مگر مدد پر مقابل اللہ قوم کی چمن ساسو داغی کی عہد ہوئی احکام بیانی قاد آغی زمن سر لگی
چا چې ایمان راوړ هجرت وکړ نو بعضهم اولیاء بعض فی النصرة والمیراث دا خلاص چا چې ایمان راوړ مکه کې پاتې شو هجرت ونکړ مالکم من ولایت من شیء حتى یهاجروا البته کما کم معظمه کې پاتې دی هجرت کړي نه دی خو ایمان راوړی دی یو کافر ور سره دیته کوي هغه غیر مهاجر مومن هغه غیر مهاجر مومن مهاجر مجاهد مومن تا طلب د نصرت تیم دا سره وکا علیکم النصر نو نصر په مهاجرینو مجاهدینو لازم شه دا هغه مومن رور غیر مهاجر سره امدادو سره وکي البته کله دغه غیر مهاجر جنگ راغلیو د داسې یو قوم سره چاغي قوم سره مجاهدینو صلح کړی و اوس دلته امر راغی چې د غیر مهاجر رور مدد کوا په مقابل د کافر کې دلته مجاهد د قوم سره صلح کړی که مدد کوي صلح خرابېږي نو استثناء راغلا الا النصر على قوم بينكم وبينهم ميثاق هغه وعده بنه ماتوي دغه وخت د مؤمن غیر مهاجر مدد پرېږدي بیا خدا وعده ما ماتوي عهد ما ماتوي داغه زمانه ده چې د کافرانو سره صلح وي کنه مسله د صلح خروج کو ختميږي برات من الله ورسوله برات راغی کنه صلح ختم شوا دینه بعد د کافرانو مقابله کې څه شیو بیا د کافرو مقابله کې یا به دعوت ورکی دعوت یې ونه منه نو بیا به جزیه ورکی توبه کې براشي عن یدنهم صاغرون پټیټه باندې ذلیل باندې ټیکس ورکی خپل دین دی کاری کاغم نه نو بیا جهاد ده دا صلح او دا خبري دا ختم شوی دی خدا هغه زمان سره لګیږي اوس دا حکم باقی نه دی پاتې اوس د کافرانو سره په دې شکل صلح دا چرته جایز ده ختم ده دنیوي مفاداتو کې جوړ توڑ سفارتی تعلقات او سر روا دي امارت اسلامی قائم شه د کافرانو سره په دنیوي معاملې کې جوړ توڑ کوي غنم را کوا دا بدر کوم دسی او سفارتی تعلقات جوړي دا به سنا روان دي نو دا انستنصروکم فی الدین دا شرط شف علیکم النصر النصر علیکم النصر لازم علیکم علیکم خبر مقدم شو او النصر دا مبتدا مؤخر دا جزا شو او دا الا استثناء شو الا النصر على قوم بينكم وبينهم ميثاق النصر لازم مگر نصر لازم نه دی په مقابل دی قوم کې بینهم وبینهم میثاق والله بما تعملون بصیر نو خیال کوي نه قضاحت مکوي والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض نو دا والذین کفروا مبتدا شو بعضهم مبتدا ثانی شو اولیاء بعض خبر جمله اسمیه خبر دا والذین کفروا هغه کسان چې کفر کړي بعضهم اولیاء بعض فی المیراث ما مخکې ویل چې تفسیر د میراث راجح دی ځکه دا روسیا ایتونه ور سره کلهږي د مهاجر د غیر مهاجر نه میراث نشي وړي حتی یهاجر نو دا مسله کوي کنصرت معنا شنو دا ځای بسنګ لګي بیا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض فی النصر ولپدیم لازم دی وبل مدد لازم قنود وی او نه دا دوی حق الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير دا الا تفعلوه دا ضمیر راضی کا عون و نصرت تا دا راضی کا عون و نصرت تا نو الا دا اصل کې ان لا تفعلوا دے ان لا ان شرطیه دے ان لا تفعلوه تكن في الارض تكن فتنه دا بجزا شي کچره ونه کوي تاسو هو دی عون لرا ان استنصروكم في الدين فعليكم النصر
کتاسو د مهاجر غیر مهاجر مومن رور مددونه کوي تکن فتنه ایتو جت فتنه تحصل فتنه لا تکن تامد فتنه فاعل فساد کبیر پیاته فلر ذل فلر کتاسو ونه کوي دی عون مدد لران نو حاصله بشي فتنه پزماګه کی فشر کو په ارتداد سره او حاصل بشي فساد کبیر بالقتل والمعصیت غیر مهاجرین مومنین بالتا قتل کی در تبیا شرک و ارتداد و عام شي نو راجح دا شو چې ضمیر د تفعلوه عون تراجیش چارا دې کړه قسمت الموارث تا تقسیم د موارث کا کتا سو ونه پیدا تقسیم په میراث کی دیو بل سره مددونه نه کوي او بعض یو بیا د بعضو په میراثونه ګرځوي نو تکون فتنه فی الارض و فساد کبیر او اول تعویل راجح شو چې دا ضمیر دی عاون تراجی شي والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله والذین آووا ونصروا او وطنوا دی ورکړي اولئک هم المؤمنون حقا دا اولئک هم المؤمنون جمله دا خبر د والذین آمنوا وهاجروا پر خبر او دا وهاجروا وجاهدوا دا پیاتک او والذین آووا ونصروا عتب والذین آمنوا دا ټول مقتدا شو اولئک دا مقتدا ثانی شو او هم من فصل المؤمنون خبر د اولئک دا جمله خبر د والذین آمنوا اول لپاره حقا مفعول مطلق شو تاکید لمضمون جمله حقا عامل مقدر لهم مغفرة ورزق كريم اي ثواب حسن في الجنة ولهم مغفرة في الدنيا لذنوبهم ولهم رزق كريم في الآخرة والذين آمنوا من بعد وهاجروا مضافله د بعدو د پار یا المهاجرین الاولین کا من بعد المهاجرین الاولین یا مضافله ورته صلح الحدیبیہ کا والذین آمنوا من بعد صلح الحدیبیہ آوا کسان چې ایمان وروړو رسول صلح حدیبیہ یا رسول د مهاجرین اولنا وهاجروا هجرتونه وکړه وجاهدوا معكم او جهادونه وکړه په معیت تاسو کې اولئک منکم قصدا کسان منکم تاسو نه دي په سر او علانیه یا من په معنا د معکا اولئک معکم فی جمیع الاحکام دا پټول احکامو کې تاسو نشو دا وهاجروا وجاهدوا عطف شو فآمنوا باندې سلد الذين مبتدا شو اولئک مبتدا ثانی شو او منکم خبر دا ټول جمله دا جزاء صد مصد خبر شو ذکر مبتدا موصول بفعل له چې والذین آمنوا ده يصح دخول في الخبر واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله دای کریمه استیناف را واخلا ناسخ شو ما سبق احکام لرا چې مهاجرین او انصار ټول بعضهم اولیاء او بعض فی المیراث هغه منصوب واولو الارحام خواندان دا قرابت فی النسب الاول فالاول بعض د دینا اولا احق دی ببعض فمیراث د بعض باندې فی کتاب الله خبر دا مبتدا محذوف ہے هذا الحكم ثابت فی کتاب الله دا حکم ثابت دے په کتاب الله کې چې قران کریم دی ځکه دې کې تقسیم د میراث وي یا مراد د کتاب الله نه لوح محفوظ شو هذا الحكم حکم په دې طریقه
چې الارحام به بعض حق وي په میراث د بعضو پردي بین اخلي نو انصاری د مهاجر نه مهاجر د انصاری نه بعقلی بدون د قرابت نه دا حکم ثابت دی په کتاب الله فی لوح المحفوظ فلوح محفوظ کې دا څه ثابت وا نو اول الارحام مضاف الیه مبتدا شو دا بعض مبتدا ثانیه بدل د الارحام نش اولا ببعض ببعض تعلق تر اولا ورکه په معنا دا حق سره دا خبر د مبتدا ثانی شو ټول جمله خبر د مبتدا اولی فی کتاب الله هذا الحكم ثابت فی کتاب الله چې قران دی لوح محفوظ ان الله بكل شيء علیم خاصتا په قسمت د موارث هم عالم هغه ته پتو چې په کومو کارونو کې صلاح استاوا او په کوم استاسوا او په کوم شریعت کې دفع النزاع وا کدا حکم باقی پاتې وي لوی نزاع په دنیا کې جوړاوم لوی نزاع اوس د پاکستان خلک د هجرت په وخت کې انصاریانو او مهاجرین چې کوم نه دا مهاجرین بعض مولا ببعض فی المیراث بس پورز بسره مهاجر او انصار د گریوانه نیولی راکه میراث زما در سره حق دی غټه لانجه به جوړو ان الله بكل شيء علیم خاص کر په قسمت د موارثو او په هغه تشریع باندې چې کم کې صلاح تاسو ده او د فد نزاع ده دې دې عالم دی دینا خو سوره براءت مختصر خبره پکې کوم او بیا ان شاء الله باقی درس بیا اوس کووایم او عددی صورت چې سار کې مونږ بیا وښونه نسی سوره براءت ورتوای ځکه دې کې بیزاری ښکار شوی دا د مشرکین او د مختلفو جماعاتو د هغې د عهدونو نه سورة توبه ورتوای ځکه چې دې کې د تایبین دو جماعات درې جماعات د هغې بیان دی یو چې کوم دی هغه تایبین شو بل متکاسلین فی التوبه شو بل متاخرین فی التوبه شو د دې په آخر کې تاسو تراجی لقد تاب الله علی المؤمنین تاب الله علی المؤمنین او دویم جماعت چې ابو لبابه رضی الله عنه د ولسو کسانو سره ځان په پړی تړلې او هغه ته زر توبه قبول شو او متاخرین فی التوبه غدرې کسانو درې کسان متاخرین فی التوبه شو چې دا غي 50 ورځې توبه نه قبلې دا واقعا په توبه اخر کې راشي چې تبوک غزا ته نوتلی سورۃ عذاب مرتوی دا عذاب تخفیفات ورکه زیات دي سورۃ فاضحه مرتوی د منافقینو بخکندی کړي په شرمونو شرمولې دي ولس نوع د منافقینو فالذین والذین ان الذین سر بیانای منهم الذین فدیسا د منافقانو جماعتونه بیلی منهم من یلمزک منهم سر نوع بیلی نو فاضحه ورته سورۃ حافره مرتوی حافره په معنا د باحثه سره پورا تفتیش کوي سورۃ مدمدمه مرتوی مدمدمه مهلکه څوک چې چا پسې غصې ورته داغه هلاکول غواړي سورې براءت پسې ول زلول ولي ورپسې وروشړي پاغه باندې آفات راشي نو دا مدمدمو مهلک دی تمام سورۃ مدنی سوا د آیتونو نه چې آخر کې راغلي آخري دو آیتونه مکی دي 2400 کلمات لري او وش پیتا او حروف د دې صورت لزر دي علاوه د ما سبق سره دا مخکې صورت کې مضمون الجهاد او قوانین د عمراو او د مجاهدینو اختیار ورکړی شي او امیر لره د صلح مع الکفار دا صورت په دغه جز کې چې صلح مع الکفار دا ناسخ جوړیږي دې کې نبذ د عهود
عهدونه چې زاړه دي مدور کا او ختم کا، جدید عهدونه مکو چا سره. دارنګ سورہ انفال کې حکم بالقتال او په دې صورت کې ذکر د فرق واغو د چا سره چې قتال ضروری دی. ابتداء د مشرکین جماعت باندې ورستو به يهوديان او عیسویان داغي کړ، دوی سره جهاد وکړ. دارنګ مخکې صورت کې امر بالقتال او غزوه بدر دې کې بیان د انواع د قتال، چې قتال مال کفار دے، مال منافقین، مال کتاب دے. امتیازات د دې صورت دا دي، اعلان د برات جميع الکفار لرا دا بل صورت کې نشته. کثرت د علل د جهاد د پاره څومره چې دلته بیان دي، جهاد څه فواید دي. بیان د کفر د يهوديانو سره د دلو، کثرت قبایح د منافقینو چې دې صورت کې بیان دی بلکې نشته. ترغیبات کثیره للجهاد دا غنچور د دې صورت دی او امتیازات دی. دا چې دې صورت کې مصحف معروفه کې بسم الله نشته سوجد ترک د بسم الله د دې صورت کې ابتدا کې وینا وایي یا خو دلیل قول د عثمان سے دی چاته تاسو عبد الله بن عباس سے ورته ویل دي کې بسم الله ولن نه لیکلي. عثمان بن نورین سے جواب ورکړ لأن النبي صلی الله علیه وسلم ما امر بها الکاتب، ہر کاتب بچ صورت لیکا، محبوب ورته بسم الله ولیکا، بل صورت به بیل ک په بسم الله سره. دې صورت کې کاتب ته د کتابت امر ونکړ. زمون ګمان راغی چې ګینه دا داخل دی پانفال کې. عثمان سے حضرت عبد الله بن عباس ته جواب دا ورکړي زمون ګمان راغی چې دا پانفال کې داخل دی، ګینه دا دواړه یو صورت دی، مونږ نه لیکلا. رستو علما صحابه شرال ټول په دې باندې شو چې دا مستقل صورت ناقم ورکلو بسم الله مونږ لیکلا. مسله متيقن نه و چې آیا دا منفصل صورت دی کدا متصل د انفال سره دی. چا دا جواب کړي؟ دویم جواب چې محمد بن حنفیه کړي. دا آیت نازل ده په سیف باندې او بسم الله کی امان دی، رحم و رحمانیت ته پکې نو مناسب نشور سره. او یا دریم وجداوا چې دا صلح چې دلته براءت تراغی، صلح حدیبیه وا لس کال باندې صلح شوی و، دوی بین قضاحت کړو سبب راضی. او کله چې صلح حدیبیه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خط لیکا بسم الله الرحمن الرحیم ولیکا، نو دا غوی ملک ورته ویل چې دا مونږ نه پیژنو، بسمک اللهم ولیکا. بسم الله او سورۃ د لیکلو د صلح کې رد کړه مشرکین. کله چې باری تعالی د خوانه د دې د دغه لیکلو رد راغې په برات کې، نو هم مصدر نه کړه په بسم الله باندې. لکه غوی کتاب د صلح چې دا صورت رد دغه صلح دی، کتاب د صلح مصدر کړي نو په بسم الله باندې، نو دا صورت چې رد دغه دی هم مصدر نه کړه په بسم الله باندې. دا څنګه علل دا علماء دلته بیان کړی دي د ترک بسم الله لپاره. باقی صورت او ترجمه به ان شاء الله روان درس کې وشي. بس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.